بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست او تیر درسونه به مو زده کړي. زموږ د نن ورځ د درس موضوع بیا هم راځو لسم ټولګی ده او کیمیا مضمون. نویشتم درس مو دی او اته پنځوسمه صفحه ده. د درس موضوع مو کیمیاوي اړیکې دي. ګرانو زده کوونکو، د لسم ټولګي دریم څپرکی یا دریم فصل مو را شروع کوي. په دریم فصل کې لومړی موضوع چې موږ شروع کوو کیمیاوي اړیکې دي، چې کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د کیمیاوي اړیکې جوړښت څه ډول دی، څنګه جوړیږي او جذب څه شی دی د اتومو ترمنځ. په دې باره کې په تفصیل سره بحث کوو. لومړی راځو کیمیاوي اړیکه تعریف کوو، چې کیمیاوي اړیکه څه ډول تعریف کیدای شي. په مالیکول کې یا د یو مالیکول په داخل کې د اتومونو ترمنځ جذب ته موږ کیمیاوي اړیکه ویلی سو. کله چې مالیکولونه جوړیږي، طبعا د مالیکول په منځ کې اتومونه یو بل سره جذب کوي. دغه جذب د اتومونو ترمنځ موږ د کیمیاوي اړیکې په نامه سره یادوو. راځو مثال ته په دې باندې یو مثال لیکو. که چیرې موږ د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو او دا د اکسیجن سره یو ځای کو. اکسیجن او هایدروجن که چیرې سره یو ځای سي، د اوبو یو مالیکول څنګه جوړیږي. اوس دا د اوبو مالیکول چې جوړ سو، د دې مالیکول په داخل کې چې موږ کم هایدروجن او اکسیجن لرو، یو بل سره جذب کوي. که چیرې دا اتومونه یو بل جذب نه کړي سره، نو د اوبو مالیکول نسي تشکیل کېدلی. راځو د اوبو د مالیکول شکل نوشته کوو. که چیرې موږ دا اکسیجن او دوه هایدروجنونه دلته ورته ولرو. د اکسیجن په اخري مدار کې موږ شپږ الکترونونه لرو، چې د شپږو الکترونو څخه دوه الکترونونه د دوه هایدروجنو سره ږدي او د دغه ترڅنګ موږ د هایدروجن یو الکترون لرو په وروستي مدار کې، چې هغه یو الکترون د اکسیجن سره ږدي. د اکسیجن عنصر دوې جوړې یا څلور الکترونونه اضافه پاتېږي، چې هغه موږ دلته ورته لیکو، دوې جوړې یا څلور الکترونونه. اوس که چیرې د اکسیجن او هایدروجن د اتومونو ترمنځ جذب نسي رامنځته، نو اړیکه نسي تشکیل کېدلی. دلته د اکسیجن او د هایدروجن د دوی په منځ کې یو ډول جذب موجود دی. که چیرې دا جذب نسي موجود، اړیکه نسي جوړېدلی. همدارنګه کولی سو چې د سودیم کلوراید مثال هم ولیکو. که چیرې موږ سودیم جمع کو د کلورین د عنصر سره، د دې څخه د سودیم کلوراید مالیکول جوړیږي. اوس دا د سودیم کلوراید مالیکول چې کله جوړیږي، دلته د سودیم او کلورین په منځ کې یو جذب موجود دی. یعنی سودیم الکترون د لاسه ورکوي مثبت چارج او کلورین الکترون اخلي منفي چارج. کله چې یو مثبت سو او بل منفي سو، یعنی د یو الکترون د سودیم څخه جلا کیږي او د کلورین په واسطه جذب کیږي. یو مثبت او بل منفي چارج اخلي. د دې مثبت او منفي چارج پر اساس دوی یو بل سره جذب کوي. کله چې یو بل جذب کوي، نو د دې څخه اړیکه تشکیل کیږي او د سودیم کلوراید یو مالیکول ورڅخه لاسته راځي. دې ته موږ وایو د سودیم کلوراید مالیکول. کله چې دا د سودیم کلوراید مالیکول جوړ سو، د سودیم او کلورین د اتومو د جذب څخه جوړ سو. که چیرې دا جذب نسي رامنځته، مالیکول نسي تشکیل کېدلی. او دغه جذب چې د دې دوو په منځ کې رامنځته سو، دې ته موږ کیمیاوي اړیکه وایو. د مالیکول په داخل کې د اتومونو ترمنځ جذب کیمیاوي اړیکه سوه. د اوبو په مالیکول کې هم په دغه شکل سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د اړیکو په اړه نظرونو ته، چې کوم نظرونه د اړیکو په اړه ورکول سوي دي. د اړیکو په اړه دوه نظره موجود دي، چې یو د لیویس او بل د کوسل نظر. لومړی راځو د لیویس نظر ته. لیویس داسې نظر د اړیکو په اړه ورکوي چې ټول اتومونه وایي یو د بل سره الکترونونه په شریکه ږدي او په نتیجه کې اړیکې جوړوي، چې د دې هدف اشتراکي اړیکه ده. یعنی د اشتراکي اړیکو په اړه چې کوم نظر ورکول سوی دی، لیویس دا نظر ورکړی دی. د مثال په ډول سره موږ میتان یا CH4 په نظر کې نیسو. د میتان یا CH4 د دې شکل که چیرې موږ ولیکو، په دې کې یو کاربن او څلور هایدروجنونه دي، په خپل منځ کې یو الکترون په شریک ایښی دی، چې هدف اشتراکي اړیکه ده.
لیویس د اشتراکي اړیکو په اړه نظر ورکړی دی چې کله اشتراکي اړیکه جوړیږي اتومونه په خپل منځ کې الکترونونه شریکوي. دوام نظر د کوسل نظر دی چې هغه د ایوني اړیکې په اړه نظر ورکړی دی. د داسې ویلی دی که چیرې وایي یو اتوم الکترون د لاسه ورکړي او بل اتوم الکترون واخلي، وایي په دې وخت کې اړیکه جوړیږي چې د هغه دپاره مثال سودیم فلوراید لیکو. سودیم که چیرې یو الکترون د لاسه ورکړي، فلورین هغه الکترون واخلي، په نتیجه کې ورڅخه سودیم فلوراید مالیکول لاسته راځي. چې د ایوني اړیکې نظر په خلاص ډول وایو کوسل او د اشتراکي اړیکې نظر لیویس ورکړی دی. نو ګرانو زده کوونکو اړیکه مو تعریف کړله او د اړیکې په اړه مو نظرونه وویله. اوس راځو په کیمیا کې د اړیکو او جذب قوو ترمنځ فرق او د اړیکو او د جذب قوو ګراف وایو. یعنی په کیمیا کې چې کله اتومونه سره یو ځای کیږي مالیکولونه جوړوي، مالیکولونه سره یو ځای کیږي مرکبات جوړوي، محلولونه جوړیږي، فلزونه وجود لري، کریستلونه یا ډبرې کوم مواد چې جوړیږي. د ټول دپاره موږ دا یو ګراف لیکلی دی. په ګراف کې په خلص ډول ټوله وایو، بیا وروسته یوه موضوع په ترتیب سره وایو. په لومړي قدم کې د اتومونو ترمنځ جذب چې موږ مخکې هم تعریف کړه چې د اتومونو ترمنځ جذب چې مالیکول تشکیل کړي دې ته موږ اړیکه وایو. البته اړیکې په اول قدم کې په دوه برخو ویشل سوي دي، ایوني اړیکه یا برقي اړیکه، الکتروستاتیکي اړیکه هم ورته وایي، او اشتراکي اړیکه چې د دواړو په اړه د کوسل او لیویس نظرونه موجود وه. راځو اشتراکي اړیکې په دوه برخو باندې تقسیم سوي دي چې عبارت دي د یو طرفه اشتراکي اړیکه او دوه طرفه اشتراکي اړیکه چې هر یوه په تفصیل سره وروسته تشریح کوو. راځو دوه طرفه اشتراکي اړیکه چې د دواړو خوا الکترونونه په شریکه ایښول سوي بیا په دوه برخو ویشل سوي دي. قطبي اشتراکي اړیکه چې قطبي اړیکه ورته وایي، او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې خپله اشتراکي اړیکه ده. اشتراکي اړیکه بیا په څلورو برخو ویشل سوې ده، یوه ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه، درې ګونې او نیمه یا 0.5 اشتراکي اړیکه. نو اړیکې په دغه اړیکې په دې ګراف کې موږ وویلې چې په دوه برخو او هر یوه بیا خپل ځان ته ډولونه لري. راځو د دې څخه وروسته د مالیکولونو ترمنځ جذب دی چې کله مالیکولونه سره یو ځای کېږي، اړیکې خو جوړې سولې، مالیکول جوړ سو، اتومو یو بل سره جذب کړله، مالیکولونه تشکیل سول. اوس راځو مالیکولونه څنګه یو بل سره جذب کوي چې مرکبات ورڅخه لاسته راځي. دا دوه ډوله د جذب قوې دي چې یو هایدروجني اړیکه ده، د اړیکې په نوم سره یادوو، اصلا دا یو ډول د جذب قوه ده د مالیکولو ترمنځ، او بل ډایپول وروسته وایو، دوه قطبي مالیکول ته وایي چې د قطبي اړیکې څخه لاسته راځي. که چیرې ډایپولونه یو بل سره جذب کړي، دا دوه کسانو مطالعه کړي دي، واندروالز او لندن. واندروالز هغه ډایپولونه مطالعه کړي دي چې هغه دایمي ډایپولونه دي او د قطبي اړیکې پر اساس جوړیږي. لندن هغه ډایپولونه مطالعه کړي دي چې موقتي دي او د اشتراکي اړیکې پر اساس جوړیږي. د مالیکولو ترمنځ جذب په عمومي ډول په دې برخو ویشل سوی دی. راځو د دې څخه وروسته د ایونونو ترمنځ جذب، که چیرې ایونونه موجود وه د دې ترمنځ جذب رامنځته سو، کریستل جوړوي یا کوم مواد لکه ډبرې چې موږ لرو یا کریستلونه چې لرو یا منرالونه، ټوله د ایونونو ترمنځ جذب دی چې کریستل ورڅخه لاسته راغلی دی. راځو وروستی څلورمه موضوع د ایون ډایپول ترمنځ جذب. که چیرې ایونونه د ډایپولونو سره یعنی یو ایون د دوه قطبي مالیکول سره جذب کړي، په نتیجه کې الکترولیت محلولونه یا محلولونه ورڅخه لاسته راځي او جوړیږي. وروسته د دې څخه د الکتروني وریځې او کتیونونو ترمنځ جذب چې دا هم یو ډول جذب دی چې د دې پر اساس فلزات جوړیږي او فلزي اړیکه، یعنی د فلزونو جوړښت ټوله چې دی هغه په فلزي اړیکه کې یا د الکتروني وریځې او کتیون ترمنځ جذب دی. ټوله ګراف موږ په تفصیل سره یوه موضوع مخته وړو او وایو یې. مخکې د دې چې موږ بیا د ګراف په موضوعاتو شروع وکړو، یو کوچنی نوټ لرو. په نوټ کې موږ داسې لیکو: لومړی اتومونه موږ لرو. اتومونه که چیرې موږ ولرو او دوی سره یو ځای سي، د اتومونو د یو ځای کېدلو څخه 2 اتومه 3 5 10
هر څو اتومه دا چې کله سره یو ځای سي د دې څخه مالیکولونه لاسته راځي. کله چې مالیکولونه لاسته راغله اتومونه سره یو ځای سوله په دغه وخت کې کیمیاوي اړیکه جوړیږي یا د اتوماتو ترمنځ جذب دې موضوع ته موږ کیمیاوي اړیکه وایو. د کیمیاوي اړیکې په نتیجه کې اتومونه سره یو ځای کیږي او مالیکولونه ورڅخه لاسته راځي. وروسته مالیکولونه که چیرې موږ وګورو دا هم په خپل منځ کې یو ډول د جذب قوه لري. کله چې مالیکولونه سره یو ځای سي د دې څخه مرکبات لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو راځو کوچنی نوټ لرو. په دې نوټ کې په اول قدم کې اتومونه سره یو ځای کیږي، کیمیاوي اړیکې جوړوي او مالیکولونه رامنځته کیږي. کله چې اتومونه یو بل سره جذب کړي د کیمیاوي اړیکې په تعریف کې موږ وویله مالیکولونه تشکیل کیږي، یا به الکترون یو بل ته ورکوي او یا به په شریکه ږدي. خو کله چې مالیکولونه جوړ سوله وروسته بیا د مالیکولو په منځ کې یو ډول د جذب قوه موجوده ده چې مرکبات ورڅخه لاسته راځي. که چیرې موږ د سودیم کلوراید مالګې یو ټوټه وګورو دا د یو مالیکول څخه نه ده جوړه، په میلیاردونو مالیکولونه په دې کې شامل دي چې دغه مالیکولونه بیا په خپل منځ کې د جذب د قوې پر اساس تشکیل جوړیږي او په نتیجه کې مرکبات ورڅخه لاسته راځي. نو زموږ د ټوله ګراف خلاصه موږ په دې کې ویلی سو د اتومو ترمنځ جذب، مالیکولونه د مالیکولو ترمنځ جذب، مرکبات. نو ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. په ټوله موضوع زموږ د اړیکو په اړه و، د کیمیاوي اړیکو چې د اړیکو ګراف مو وویلی او د اړیکو تاریخچه او د اړیکو تعریف. په دې هیله چې درس به مو زده کړی وي او استفاده مو ترې کړې. تر راتلونکي درسه چې زه بیا درته حاضرېږم په الله جل جلاله مو سپارم. الله مو مل.